بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالهادي ناصري په دې درس کې غواړم چې د همغه د واټر شیډ الیویشن معلوم کړم. یعنی د الیویشن نقشه موږ چی کو، یعنی نظر ارتفاع ته د واټر شیډ نقشه موږ جوړه کو. دې کار له خاطره زه ارماف صفا وزم دا ما واټر شیډ دی، ما تنها فیل چی کړی راوستی دی، یا ما ډي ایم یا فیل وي. کله چې تاسو په دې فیل باندې رایټ کلیک وکړئ، دې پراپرټي ته لاړ شئ. دې پراپرټي ته تاسو چېرته راسئ؟ سمبولوژي ته. اوله کې تاسو کلر رامپ ورته چی کوئ، تغییر کوئ. مثلا په کوم عموما سټنډرډ کلرونه چې دي، سټنډرډ کلر دا انتخابیږي. اوکې ورته دا دې رنګ چې شو تغییر شو. اوس رایټ کلیک پراپرټي ته راسئ. د دې دا سمبولوژي ته راسئ. دا به چی کوي؟ کلاسیفای کوي. کله مو چې کلاسیفای کړ، دلته کلاسونه ورکوي. مثلا څو کلاسو کې غواړئ دا کلاسیفای سي. زه غواړم پلاسو کلاسو کې دا چې سي کلاسیفای سي. نو دا د موږ چې سول رینج سول. مثلا د رینج ته پرمټ لیبل ورته ونیسئ. دا پرمټ لیبل په دې معنی چې د نومریک عدد چی کوي ورته 3 ته راولئ. اوکې ورته وایي. یعنې دا کم سول، یعنې دې باندې کلیک کوئ، دا پرمټ لیبل ورته وایي. دا تاسو ورته زیاتوئ کموئ. زه 3 ته سټنډرډ ته راولم. اوکې دا 3 سول که نه. او دا رینج باندې د دې کوم خاص تغیرات نه راولو. اوس د رنګ هم ورته چی کوو تغییر. مثلا زه غواړم چې په دې رنګ باندې وښودل شي. اپلای اوکې ورته وایم. دا هغه رنګونه سول چې نظر موږ ته چی وښودل، نظر هغه اعدادو ته زموږ الیویشن. مثلا غواړئ چې د زیړ رنګ، دا رنګ چې د اولین رنګ ده، د دې ارتفاع له 2100 نه تر 2160 پورې ده. او د بل رنګ چې د دغه رنګ راځي، د دې ارتفاع له 2100 نه تر 2200 پورې ده. انس ترتیب سره آخري رنګ چې دا جګ جګ ارتفاع دي، دا تر 2600 یعنې های لیول موږ ته چی کوي؟ ارتفاع راښیي. اوس دې باندې رایټ کلیک وکړئ، پراپرټي ته راسئ. دلته په نامه دې چی ده؟ والیو. دې نوم ذکر سوی. زه غواړم چې دا نوم کې چی راولم؟ تغییر راولم. دلته کلیک کوئ، دلته تاسو نوم ورکئ واټر شیډ. واټر شیډ یا مثلا elevation of water sheet. انټر کوي. دا د واټر شیډ راغی یا د واټر شیډ چې راغلل الیویشن راغلل. یا فرض مثال اوس غواړو چې د دې نه فرض مثال نقشه جوړه کړو، یا په دې باندې رایټ کلیک، دا به لیبل که مثلا د دا هلته د فیل ده که نه، دې باندې رایټ کلیک وکړو، پراپرټي ته راسو، د جنرال ته راسو. دلته مثلا نوم به ورکړو چی په نام باندې الیویشن of water sheet. اوکې ها. اوس راځو لیاوټ ویو ته. کله چې لیاوټ ویو ته راغلو، هماغه دغه نقشه دا خو پخوانی لیاوټ دی. دا لیاوټ پر مثال ټول اضافي معلومات پې ترې لرې کړو. دا به د نوم به دلته راولو، سکیل بار به یې وي. سکیل په مشکل نشته، دا به دلته سکیل یې راولو. دا به بوځو لږ ذره پورته. سلیکټ الیمنټ به انتخاب کړو، دا هم ډیلیټ کړو. ډیټ به هم دلته راولو. دا به چی کړو؟ ساحه به ورته غاټه کړو. نو دا چې عنوان او دغه نظر ارتفاع ته
دا اضافي موارد به هم لري خو ځکه دا په الیویشن کې خطر نه کوي. دا ټول د چیکو ذکر کړو. دا چې سوال یو ناټارو به ورته انتخاب کړو. ناټارو ضرور ده انزر ته راځو ناټارو دا ناټارو اوکې نو دا به دلته کېده. دا زموږ نظر ارتفاع ته زموږ د واټر شیډ چې سوه نقشه جوړه سوه، یعنې دا له دې ارتفاع نه تر دې ارتفاع دا رنګ اخیستی، له دغې ارتفاع نه تر دې ارتفاع پورې دا رنګ ده، مثلا له دغې ارتفاع نه له 2020 نه تر 2020 پورې دا نظر متر ته دا زموږ چې سوه ارتفاع سوه. دا به هم ورته غټ کړو. دا زه د الیویشن نقشه جوړول په چی کې په جی ایس کې او د هغې لیاوټ کول. ښه وخت لرئ، کامیاب واوسئ، موفق واوسئ. دغه رنګونه تاسې هم خپله مثلا که دا رنګ مو خوښ نه وي په دې باندې رایټ کلیک وکړئ، پراپرټي ته راسئ، سمبولوژي ته راسئ، دا رنګونه ورته تغییرولی هم شئ. دا رنګ انتخاب کړئ، اوکې ورته ووایئ. بیرته لیاوټ ویو ته راسئ، دا رنګونه هم ورته چې سول تغییر سول. څه رقم د رنګ تاسو غواړئ رنګ نظر ارتفاع ته یعنې مختلف رنګونه موږ چې کولی سو انتخابولی سو. ښه وخت ولرئ، کامیاب واوسئ، موفق واوسئ.